حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. خوږو مؤمنو مسلمانانو ورونو، له دارالهدى څخه د صوت القرآن د خپرونې معززو قدرمنو برخوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن خو د بني اسرائیلو د نعمتونو په تسلسل کې په تفصیلاتو د نعمتو کې سپرون تیر سبق کې د نجات او د امن نعمت ذکر کړی ویلی و. نن د پاته نعمتونه یو په بل پسې الله تبارک وتعالی په تفصیل سره ذکر فرمایي. او له دې نه مخکې به د قرآن عظیم شان په فضیلت او د قرآن عظیم شان له اعجازاتو په یوه معجزه باندې هم څه مکث وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ولا يشبع منه العلماء، او كما قال عليه الصلاة والسلام. د قرآن عظیم شان اعجاز دا ده، فضیلت یې دا ده، یوه معجزه پکې دا ده چې علما او عالمان له قرآن عظیم شانه مړیږي نه. که څومره ماهر و متبحر علمایي، خو د قرآن عظیم شان بحر نور هم عمیق ده، نور هم زور ده، مسائل نور هم زیات دي، فضائل و تفصیلات نور هم زیات دي. د انسان په بس کې نسته چې د قرآن عظیم شان فضائل مسائل او فضیلتونه دا یو انسان پای ته ورسوي. نو د قرآن عظیم شان علم دا پایان نه لري، دا یو الهي خزانه ده. نورو کتابو کې داسې نه ده. په نورو کتابو کې مسائل محدود دي، اول و اخیر لري، تر هغې اضافه نسته، بیا انسان یې تیر مړیږي، تیر بس. خو د قرآن عظیم شان چې څومره تحقیق کوي، دغومره به نور تحقیقات درته رامخته کېږي، نور ضرورتونه به رامخته کېږي. دا یو اعجاز په قرآن کې موجود ده. اوس الله تبارک وتعالی د جملې د هغه نعمتونو چې په بني اسرائیلو باندې کړي دي د هغه تفصیل داسې فرمایي. دا 50 آیت د سورة بقرې 50 آیت را شروع کوو او په تفصیلاتو د نعمتو د الله تبارک وتعالی کې د موږ د نن درس ده. الله فرمایي: وإذ در یاد کوي هغه وخت ای بني اسرائیلو، فرقنا بكم البحر، چې ومچواو، څیرې مو کو، جلا مې کو، لارې لارې مې کو تاسې ته بحر. دریاب مې تاسې ته لارې لارې کو چې کله تاسې دریاب ځای ته و څنډې ته ور ورسېدئ او له شا د فرعون لښکرې در پسې راخبرې وې، هغه په ډېر جوش و خروش و قهر و غضب کې در پسې را روانې وې. نو په تاسې باندې تاسې دپاره بله لار نه وه. الله موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې خپله امسا دې د دې بحر له اوبو سره ولګوه، د تا د قوم دپاره به لارې کې جوړې شي. نو بني اسرائیل 12 نسله وو، 12 قومه وو. دا بحر الله تبارک وتعالی او دا دریاب الله تبارک وتعالی ورته 12 لارې جوړې کړې. هر قوم په خپله خپله لار باندې کته سو، ولاړل ترې ووتل. فرعون پسې راورسېدو او هغه یې څنډې ته چې ودرېدو، لارې خلاصې دي. نو هغه فرعون و خپل لښکریان یې ټول پسې ورکته سو، نو هغه غرق سو. الله پاک فرمایي: فانجیناکم، نو ومې ژغورلی، نجات مو درکو تاسې ته، ومې ساتلی تاسې له غرقه. واغرقنا آل فرعون، او غرق مو کړل دارو دسته او عمله د فرعون سره له فرعونه.
وانتم تنظرون او تاسې کتل ورته. دا محسوسي مسله وه، تاسې حادثه وه، تاسې ورته کتل. څه حکایت نه ده، بیان نه ده چې څوک تاسې ته بیان کوي. تاسې ورته کتل. نو فرعون د فرعون ټوله دارو دسته او لښکر یې دا غرق و تباه سو، پناه سو. دا یو نعمت، څومره عظیم نعمت ده، څومره ذلیل او څومره شریس دښمن و، څومره ظالم دښمن و. الله پاک ترچه واخیسته و، غرق یې کو، سزا یې ورکړه. دوم ورته فرمایي وإذ در یاد کوي هغه وخت وعدنا موسی 40 لیلة چې موږ وعده وکړه له موسی علیه السلام سره 40 شپې دي، 40 شپو چې ته به په کوه طور کې چیله کېږې، 40 به تېروې، ذکر و روزه و په اذکارو تحلیل و تسبیح و تقدیس باندې به مشغول یې. زه به تا ته قانون درکم. تا موسی علیه السلام هارون علیه السلام موسی علیه السلام هارون علیه السلام په دې خپل قوم کې خلیفه پرېښود، مقرر یې کړو، د دې خلقو اصلاح کوه، د فساد طرف ته یې مه پرېږده. الله وایي چې ثم اتخذتم العجل، بیا ونیول تاسې بني اسرائیلو خوسکی په خدایي سره ونیو، من بعده وروسته له تلو د موسی علیه السلام. هارون علیه السلام هم ډېر پریشانه کو، حتی د قتل تهدیدونه ورته وکړل، هغه مجبوره کو، هغه مایوسه کو، هغه بېوسه سو د تاسې له دغه فتنې او فساده، د فساد له مخنیوي. وانتم ظالمون، او تاسې ظالمان واست چې خوسکی هم خدای جوړ کو. سامیري په نامه باندې یو مشهور کس و په بني اسرائیلو کې، ډېر شریر منافق انسان و. هغه بني اسرائیلو ډېر زیورات ورسره راوړي وو له مصره، او هغو څخه یې خوسکی جوړ کړو، مجسمه یې ترې جوړه کړه، او له هغه مجسمې په خوله کې به یې څه خاورې ور واچولې. هغه خاورې هم له یو خاص مخصوص جیر چې راخیستې وې. د دې تفصیلات را روان دي. هغه به د خوسکي رمباړه وکړه، فقط دا د خوسکي په اواز سره او په غږ کولو سره بني اسرائیل ټول په دې باندې غلط کړل. ټول نه، ډېره حصه د بني اسرائیلو، ډېر خلک یې د بني اسرائیلو په دې باندې غلط سول. چې سامري ورته وویل خدای دغه د موسی علیه السلام خو چېرته تللی، کوه طور کې غواړي، خدای دلته له موږ سره ده. نو دوی ټولو دا د سامري خبره ومنله، د هارون علیه السلام خبره یې نه منله. نو الله پاک ورته وایي وانتم ظالمون، او تاسې ظالمان واست، ځکه حق د الله مو د خوسکي دپاره مقرر کړی و. حق د عبادت د الله و، هغه په خپل ځای کې نه وکاراوه، خوسکي ته م هغه عبادت کوو. هغه سجدې چې الله ته پکار وي هغه هم خوسکي ته کولې. نو دې ته ظلم ویل کېږي. اوس د نعمت جای د ادب کې چې الله پاک فرمایي سره له دومره لوی جرم او ګناه چې تاسې کړې وه، ثم عفونا عنکم، بیا عفو مو وکړه له تاسې څخه، درګذر مو وکړو له تاسې، من بعد ذلک، پس له دې ګناه چې له دې نیولو د خوسکي په خدایي سره، لعلکم تشکرون، ښایي چې تاسې شکر وکړئ د الله، شکر وباسئ د الله. که دا احسان الله په تاسې نه وای کړی او تاسې دغسې مجرم تر دنیا تېر سوي وای، نو تاسې څه زور له الله سره لارو. او بل نعمت الله تبارک وتعالی دا ورته فرمایي چې هغه موسی علیه السلام چې 40 ورځې الله پاک وعده ورسره وکړه چې 40 شپې به ته کوه طور کې تېروې، د څه دپاره و؟ هغه د راوړو د کتاب دپاره و، د راوړو د قانون دپاره و، چې دا قانون یو قوم ته، یو ملک ته، یو چا دپاره، یو ملت ته قانون یو ډېر عظیم نعمت. هیڅ ملت و هیڅ قوم بې قانونه، بې مدون قانونه ژوند و زندګي نشي کولی. حتی نن سبا موږ تاسې کفري قومونه وینو چې هغه په آسماني کتابونو باندې اعتقاد نه لري، عقیده نه لري، یا تحریف کړي دي یا یې تغییر کړي دي. نو هغو هم د خپل ژوند د تېرولو دپاره یو قانون وضع کوي، یا اساسي قانون نوم ورکوي، یا مدني قانون نوم ورکوي، یا جزایي قانون نوم ورکوي. داسې مختلفې شعوب و فرقې دي پکې، شعبې دي پکې. نو بني اسرائیلو ته الله تبارک وتعالی قانون ورکو. د قانون ورکولو دپاره، دا د قانون ورکول یو عظیم احسان ده د الله، چې هغه تورات و، د الله آسماني کتاب و،
د دوی د ژوند ټولې لارې وې پکې. نو الله پاک فرمایي وإذ در یاد کوي هغه وخت آتینا موسی چې ورمو کو موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب د تورات والفرقان او بیلونکی او جلا کوونکی په مابین د حق و د باطل کې لعلکم تهتدون چې ښایي تاسې لار ومومئ په دې کتاب باندې او د حق و د هدایت په لار باندې پې باندې ولاړ شئ. نو دا یو عظیم نعمت دی الله. او بل الله پاک فرمایي وإذ قال او در یاد که هغه وخت چې وویل موسی علیه السلام لقومه قوم خپل ته یا قومي ای قومه د ما انکم ظلمتم انفسکم بېشکه تاسې خو ظلم کړی و په نفسو باندې باتخاذکم العجله په نیولو د تاسې خوسکي لره په خدایي باندې. زه درچه ولاړم موسی د هارون علیه السلام په خلافت کې تاسې ما پرېښودلی، تاسې هارون علیه السلام ته هم اذیتونه ورکړو، تکلیفونه هم ورکړو، تهدیدونه هم ورته وکړو او په داسې یو ضعیفه سخي په لار باندې ولاړاست چې له خوسکي چې هم خدای جوړ کړو، خوسکی هم خدایي ونیو. نو دا خو تاسې ډېر غلط سوي یاست. فتوبو الی بارئکم نو توبه وباسئ خالق خپل ته، په دې کار باندې پښیمانه سئ. او شکل د توبې دا ده چې فقتلوا انفسکم ووژنئ ځانونه خپل. دغه مجرمان چې تا چا شرک کړی ده دغه مجرمان به یو ډله کېږي، یو طرف ته کېږي به او په خپل منځ کې به یو بل سره وژني. دا سزا هلته الله پاک په هغه شریعت کې دغه مقرره کړې وه. نن هم ډېرې سزاګانې په اسلام کې هم داسې شته چې ځینې ګناهونه داسې دي چې د هغو توبه او د هغو جبیره قتل ده. لکه محسن انسان چې زنا وکړي رجم کېږي به، قتل کېږي به. قتل وکړي قصاص کېږي به پې باندې. نو ردت وکړي مرتد سي له دینه چې وژل کېږي به. دا قتل نن سبا هم شته، خو هلته نو د هر عمل په مقابل کې نن د کفر په مقابل کې قتل نشته. که یو څوک کافر سي یا مشرک سي او بیرته توبه وکړي، په خوله باندې توبهګار سي، په هغه ارتداد خپل باندې استدامت و دوام ونه کړي، نو الله پاک دا احسان کړی ده په دې دین محمدي کې چې د هغه دا د خولې توبه هم قبوله ده. دا خو د دې امت کې احسان ده. موسوي دین ډېر سخت و ډېر شاقه احکام و پکې په نسبت سره بیا عیسایي دین چې و، عیسوي دین چې و، په هغه کې بیا ډېره نرمي و، ډېره ازادي وه. او اسلام چې دا صراط مستقیم ده. په الحمدلله کې چې موږ تاسې وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، نو صراط مستقیم داسې نه دومره شدت و سختي سته پکې لکه په موسوي دین کې، او نه دومره ازادي او خپلواکي سته پکې لکه په عیسوي دین کې. نو فقتلوا انفسکم ووژنئ ځانونه خپل، دا د تاسې توبه ده. ذالکم خیر لکم دا خیر ده تاسې ته، دا بهتره ده تاسې ته، ځکه دغه ژوند د دنیا خو داسې ډېر موقتي و مختصر و کوتاه زندګي ده. نو تاسې په دغه ژوند کې پاک ولاړ شئ، له دې ژونده پاک ولاړ شئ الله ته. نو هغه ابدي زندګي خو نه تېرېدونکې زندګي ده، نه ختمېدونکې زندګي ده. هغه بیا د تاسې دپاره بهتره ده چې هغه جوړئ. نو ذالکم خیر لکم دا غوره ده، ډېره غوره ده لکم تاسې ته عند بارئکم په نزد خالق د تاسې. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې فتاب علیکم نو رجوع په توبه وکړه الله پاک په تاسې باندې، توبه قبوله کړه الله پاک د تاسې. انه هو التواب الرحیم بېشکه الله جل جلاله هو هم دغه الله تبارک وتعالی التواب ډېر توبه قبلونکی، الرحیم او پوره مهربانه ده. الله جل جلاله دې موږ ته د الله تبارک وتعالی د نعمتونو قدرداني او قدرشناسي را نصیب کړي. الله دې موږ تاسې په زړونو کې انصاف راواچي. الله هم دې د بني اسرائیلو د ګمراهو فرقو له تبعیت او له پیروي او له موافقته وساتي. الله هم دې په خپل پاک مقدس اسلام باندې قائم او مستقیم کړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين.